د مولا یعقوب د جګړې د مشرۍ لپاره د بغلان اندراب ته تللی. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دوستانو که غواړئ د تازه مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د بغلان له اندراب څخه سیمه ییزې سرچینې اشتیسوب ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب د جګړې د مدیریت لپاره دغې ولسوالۍ ته تللی دی. دغه سرچینې زیاتوي چې د طالبانو د لوړپوړي چارواکي پنجشنبه د چنګاښ پر 23مه په اندراب ولسوالۍ کې د دې ډلې په ځواکونو کې څرګند شوی دی. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اندراب ته د طالبانو دفاع وزارت د سرپرست له سفر سره سم یو شمېر طالب جنګیالي هم د هوا له لارې دغې ولسوالۍ ته لېږل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو 3 ورځو راهیسې د بغلان، اندراب او خوست ولسوالیو ته د مقاومت جبهې ځواکونو د ځپلو لپاره سلګونه جنګیالي لېږلي دي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.